د خوست نه زمونږ خپلوان راغلی نو داسې ناوخته راغلم چېرته تللی ما چې داسې لوبې تللم وایي خوست کې وایي دا تاسو دغه ګلې ډنډه کېږي هو ما ګلې ډنډه وایي نه خو موږ ورته ګلې ډنډه وایو وایي چې غټ غټ خولې وایي لږ ټټکي په سر اچولې خپو ته یې بلښتونه تړلي که نه زه داسې حیران شوم ما که ګپ لګوي ما چې نه رښتیا ووایه وایي په خدای ما چې وسړي دا خو هډبال لوبه ده وایي دا چې ما دا سخته لوبه ده وایي دا کېږي خوست کې نو د خدای کار ته ګوره یو هفته بعد چې موږ د پلار د تره زوی واده و دعوت تېر کړی نو ما ورته مې زم در سره ځم زه خاص لیدنې ته تلم واده کیسه کې ما زه دا لوبه وګورم تا خپل هغه هدف هغه څه او درته راغلم چې لاړم شپه م کړې نه ما ورته وویل دلته دغه خوست کې داسې ښه تخته بیکه یې ورته وایي ما دا تخته بیکه کوم ځای کې ده وایي څه یې کې مې هلته زما کار دی تخته بیکې ته لاړم تخته بیکې چې ګورم هلکان لګیا دي که نه نټ لګېدلی اول خو ډېر ګرځېدو تخته بیک رانه ورکوه نو ورور مې و چې زه راتاو به شو ما چې زه ته هم داسې لاړ شم چې لاړو مخامخ بس تاو شوي وو دا امر راتلې وه ومکته چې تخته بیکه مې ولیده تخته بیکه کې خلک لګیا دي پرېکټس کوي زه ورغلم په هغې کې شهید رحمت ولي خدای دې وبخي شمال خان خدای دې وبخي نجیب د نورعلي تره زوی دی چې اوس په برطانیه کې ژوند کوي هغه یو ښه لوبغاړی محمد خان زدرانو نور داسې ډېر مرګلي وو پخواني هغوی دا کرکټ کولو نو زه هسې ودرېدم نو ما ته یې ووایي تا دا لوبه زده ده ما چې والله داسې لږه لږه کوي یې خو ټینس بال کوو که نه وایي ته راځه ته ودرېږه بس کالو کې پیټ شو هو ما نه امتحان اخیسته دوی اوس راتله دې خوا سفر یې درلودو کابل ته راتله نو یو څو باله مې چې وویل ما ته وایي ته خو ډېره ښه لوبه کوې الان کې هلته دا چا وویل دا محمد خان زدران او رحمت ولی د خدای وبخي دا شمال خان نو چې دغه هلته پچ نو خاوره او د خاورې بلچې سره والې وه رولر یې پې ګرځولی وه خو بال هم سې بیټ ته نه راته ته بند خښېږي یا ټیټېږي جګېږي خو یو څو باله مې ووال یا مې ایسار کړه هغوی ته یې خوند ورکړه چې نه دا هلک کې د کرکټ هغه سکل شته بیا محمد خان ته وویل چې ته کولی شې چې موږ سره لاړ شې داسې لوبې دي ما ورته زه به ځم در سره بیا ورور ته وویل ورور چې ته راځه موږ راغلي چې ته ورته کرکټ یې کړې واپس لاړو پاکستان هر څه په هغه ځای باندې همغه ځای باندې پاتې شو بیا وخت تېرېده زه بیا راغلم داوو ته بیا دعوې شوې موږ د منګلو خو دعوې ډېرې زیاتې بیا په دې دعوو کې خیر و بېشکه حقیقت و کله چې زه بیا راغلم نو ګورم دغه د هغه ورته وایي توی شپل ورته وایي په خوست کې وسیمه ده دا د پنتون نه لاره چې راکوز شوې ده د نوي ولایت نه دا شهیدان هم اوس ورته وایي دلته به ټینس بال میچونه کېده نو زه به دلته مازدیګر کېناستېدم ټوله ورځ به پلار سره وم بازار کې هغه به مې کوز کو هلته مې پاس للمۍ ورته وایي سیمه ده هلته یې کور زه به راتلم لوبې ته ابه ما کته نو خوند به مې ترې اخیسته ساتیري به مې کوله که زه یې نه کوم خو دوی به ما کته نو بیا یو ورځ د دې کلي جومات ته زه لاړم ماښام ماخوستل لمونځ مې چې وکړو نو هلکان ورته ویلي دا څوک دی نو موږ ته ورځې ته ویلي دا مې ماما زوی دی وایي کرکټ کوي که نه داسې کلړي دی وایي سبا یې داسې لوبغاړی وایي که سبا یې موږ سره موږ ټیم سره ودرېږي موږ دغه د کلي دویم ټیم دی که نه اول ټیم خو یې ډېر ستر لوبغاړي وو نو ما ته یې وایي دغه ځوانانو یې خواهش وکړو وایي که سبا یې موږ د کلي دویم ټیم دی ما اول او دویم څه مطلب وایي اول کې چې دا ډېر تکړه دي او د دویم چې دي کمزوري دي که نه بي ټیم لکه اے ټیم او بي ټیم ما چې یاره دغه بي ټیم چې په اے نه کړم تر هغې زم هم نه ما ته هم دې خبرې خوند راکړه ما چې راشه میچ چې شو لګیا یو لوبه مازدیګر 3 بجې شو زه راغلم ورته چې راغلم پلار ته مې اجازه واخیستم داسې کرکټ ته ځم ته دلته هم کرکټ شروع کړو کوز خو یاسې هم کې دلته هم کې ما چې تنګ شوی یم که اجازه راکړې وایي زه ورشه ځه لوبې ته چې راغلم نو انتظار کو ټیم راځي یو ټیم راغی سراچا کې هلکان دې راکوز شو یو دنګ هلک راکوز شو وایي ایدا ګل یو هلک دی ایدا ګل په نوم باندې وایي ایدا ګل دی نو ډېر غټ وایي دا بیټسمین دی که بالر دی وایي نه دا فوټبالر دی تا کوم فکر و دوی څه وویل زه ورته دا بیټسمین دی که بالر دی دوی وایي نه دا فوټبالر دی نو ما چې فوټبالر زلمانو زه م وډر کړم چې هغه باډي ما کتم چې یا به ښه تیز بالر وي یا به غټ هیټر بیټسمین وي که نه وایي نه دا ډېر خطرناک فوټبالر دی او دغسې و دا د خوست د سیمې ډېر قابل لوبغاړی و ایدا ګل نو ما ښه بیا خو سیز خبر نه چې فوټبالر خو چې کرکټر نه خدای شته لوبه م کوله نو هغه لوبه کې بیا بیټینګ زمونږ شو زین لږ ناوخته ور ووتم اول لوبنران دوی ووته
خو دوی ولاړ تر نهم وکټه نه اوره پورې وکټ نه راتله. کله چې وکټ راله زموږ 30 رنزونه زه ور وتم ته وځې مو چېرې زه به وځم مو چې اوس نه دلته پټ پاتې شي چې ور وتم نو یو تقریبا 30 رنزونه په درې اورونو کې ما شپږ 50 رنزونه ورسول نو دې کې به ما څو شپږیزې وهلي څو څلوریزې مې وهلي که نه خلک اریان پاتې شوه یو بل ته بد دوره دی چې اوس ظالمانو دغسې لوبغاړي تاسو کېنولی دی او دغه ماشومان هم ورباسلي دي خو چې دې خو شپږیزو مو کس رامنډه کې په جیب باندې لاس رانه بسي 200 افغانۍ 500 افغانۍ دا پیسې چې اوس خلک انعامات تقسیمېږي خدای شه همیشه مو ګټه چې لاړو حجرې ته چې ګورو سینیر کسان یې راغله چې هغه اول ټیم یې ورته وي داسې چېرته کته یې ورته وي عبدالرحمن نومېږي وایي نه سړیه ته خو ډېر کمالي یې دا ولې ځان نه ښودو نسیم الله دانش دې هم لوبه کوله افغانستان کرکټ بورډ پخوانی هغه هم په همغه ځای کې لوبه کوله که نه نو دا خاطرې وې چې هلته ما لوبه وکړه